جنرال سمیع سادات، احمد مسعود او د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد ترمنځ د وطن د وضعیت په اړه مهم بحث په داسې وخت کې چې د افغانستان راتلونکی د ډیرو پوښتنو سره مخ دی. په ټولنیزو رسنیو کې او غیر رسمي سرچینو کې داسې خبرې شوي چې ګواکې درې مهمې څیرې سمیع سادات، احمد مسعود او د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د هیواد د وضعیت په اړه سره ناستې خبرې کړې دي. د دغو روایتونو له مخې دا ناسته د افغانستان د اوسني حالات، د خلکو د ستونزو او د راتلونکي د لارې ټاکلو لپاره ترسره شوي دي. خو دا هم باید په یاد ولرو چې تر اوسه پورې دا ډول معلومات په رسمي توګه نه دي تایید شوي، نو باید د احتیاط له مخې ورته وکتل شي. په سلامونو مارکلی کوم د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته. په دې خبر کې ویل کېږي چې سمیع سادات د امنیتي تجربو له مخې ټینګار کړی چې یو منظم او باثباته نظام د هیواد د ژغورنې لپاره مهم دی. هغه باور لري چې بې نظمي د هر ډول پرمختګ مخه نیسي. له بلې خوا د جبهې مقاومت مشر احمد مسعود د سیاسي مشارکت او د خلکو د ونډې پر اهمیت خبرې کړې دي. هغه ټینګار کړی که ټول افغانان ځان د نظام برخه احساس کړي، نو د ثبات زمینه به نوره هم پیاوړې شي. په همدې حال کې د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د امنیت او د نظم ترڅنګ د اقتصادي او ټولنیزو پرمختګ ته اړتیا ته اشاره کړې او ویلي دي چې هیواد باید د اوږدمهاله ثبات پر لور حرکت وکړي. د دې دریو د خبرو په تصور شوي کیسه کې یو مهم ټکی دا دی که څه هم نظرونه یې سره توپیر لري، خو د هیواد د ښه راتلونکي لپاره ګډې اندېښنې موجودې دي. په پای کې دا پیغام وړاندې کېږي: افغانستان هغه وخت پرمختګ کولی شي چې بېلابېل نظرونه د خبرو له لارې سره نږدې شي او د اختلافاتو پر ځای ګډ هدف ته لومړیتوب ورکول شي. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.